وعلیکم السلام. وروره څنګه هلې ښې جوړې خیرت. ښې ستا څه نوم دی د کوم ځای؟ زما سکندر مې نوم د لوګر افغانستان یم. ښه څومره موده دې وشو چې دلته راغلی؟ دلته خو بلجیم کې مې یو کال کېږي. کال دې کېږي. ژوند د یوروپ څنګه دی؟ نو بس پریشانیو سره پریشانۍ ژوند ده، د مسافرۍ ژوند ده. روزګار خو اوسه پورې څه داسې روزګار نه ده هغه سوی نو امید لرو. اوسېږې کوم ځای؟ کیمپ کې. کیمپ کې اوسېږې؟ کیمپ کې هر څه ټیک دي چې څه ضرورت څه ستونزه راځي هغه کیمپ والا حل کوي؟ نو ښه دي موږ سره ښه رویه کوي کیمپ والا. لکه ته د کیمپ د رویې نه مطمئن یې؟ او مطمئن یم، ډاکټر ډوډۍ حساب کتاب، لیکن دومره ده چې خلک زیات دي، مسافر ډېر زیات راغلي، څوک په سړکو پراته دي، څوک په کیمپونو کې دي، څوک لارو کې، څوک دغه پوردهال ورته وایي دغه پارک هم پراته دي، د کمیساریاتو مخې ته هم پراته دي. پښتانه دي؟ پښتانه، پارسیوان، عربان، د هر مملکت د هر ځای خلک، هر ژبه خلک دي. دا ولې پراته دي؟ دوی ولې ځای نه ورکوي دلته حکومت دپاره یا د دولت د طرفه ولې داسې چارې نشته چې دوی ته ځای ورکړي؟ دا ولې؟ نو دوی غریبان هم مسافر خلک ډېر زیات سوي دي او دې له وجې نو دا د حکومت کارونه دي، دې باندې موږ څه هغه نه سو. څنګه ښې؟ خدای فضل د خیره خیره. تاسو څنګه یاستئ؟ خیر دی. ستا نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم معروف ده، د جلال آباد ولایت جلال آباد د سارک کې. د سارک یې؟ سارک ولسوالۍ. وروره جانه څومره موده دې وشو چې یوروپ ته راغلی؟ والله یوروپ ته خو همدغه دا 3 کاله کېږي شاوخوا راغلي یو. 3 کاله کېږي. دې 3 کالو ته په کوم نظر ګورې؟ څه دې وګټل څه دې وبایلل؟ والله دومره ده بایلل هم څه بایلل دي، خو بس دومره ده چې هغه خپل تعلیم هم سر ته ونه رسوو او دې خوا ته هم راغللو، ضرورت هم دې خوا ته و چې مونږ راشو، خپل یو څه ناڅه یو ځان مخکې ځان بوځي سړی. دا نن سبا افغانستان کې مشکلات زیات سوي دي، هر سړی دې خوا ته را روان ده. نو مونږ ویل تراځه چې مونږ هم لاړ شو چې څه توره به وکړو که نه. څه پورې د اسناد نه دي اخیستي؟ نه اسناد خو مې نه دي اخیستي. زه مخکې تللی وم، ډېر مخکې تللی وم، انګلنډ ته تللی وم. د انګلنډ نه اوس بېرته را ریپورټ کړی یم دلته. نو کېدای شي رایې کې به انګلنډ نه ولې را ریپورټ کړی؟ انګلنډ نه را ریپورټ کړم. ما مخکې دلته کیس کړی و، د اسایلم کیس مې کړی و، بیا هلته لاړلم، هلته مې کار په سر یې ونیولم، بس بېرته را ریپورټ کړم دلته. نو دوی دومره پوهېږي چې تا په څنګه دوی ته څنګه پته ولګېده چې تا را ریپورټ کړي؟ زما ګوتې مخکې دلته لګولې وې د دوی لپاره. هلته چې ما ګوتې واخیستلې نو دوی ته زما معلومات وشو چې ته دلته قبولي ته اخیستې ده او واپس یې د ملک ته راولېږلم. دلته په یوروپ کې او بیا په لندن کې کم فرق تا ته ښکاري؟ فرق دغه دغه ملک کې داسې اوسېدو داسې خاص داسې دغه نسته، مشکلات ډېر دي د اوسېدلو. اول لندن کې مشکلات نسته، د په هر څه حساب د کور حساب ښه ده، د بازار او بل او دلته نه د دوکانونه هم لرې دي، هر څه کورونه لرې لرې راکړي دي خپل حکومت دلته. نو ډېر مشکلات دي دې ملک کې. په کور کې پیسې درکوي یا د خوراکي مواد چې اخلئ د هغې څه سیسټم دی؟ نه د کور ماته کور نیولی د 250 روپۍ ماته د یورو د میاشتې راکوي، هغې کې 500 روپۍ کور کرایه ورکوم، بس 220 روپۍ باندې بس ګزاره کوو د میاشتې. مننه. دغه بل ورځ زموږ سره خبره وکړي. ته وایي ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم دی ګلرحمان او ولایت د بغلان ولسوالۍ پلي خمرۍ. څومره موده مو شوه چې یوروپ ته راغلي؟ نو کم از کم داسې 7 کاله کېږي. 7 کاله دې کېږي دلته؟ ښه، د 7 کاله څنګه تېر شو؟ دې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو داسې 5 کاله په انګلینډ کې تېر کړي، هلته هم کیس ریفیوز